فاتح الهند د هندوستان فاتح هغه د خپل خاورې سره ډیره مینه درلودله، نو ځکه یې د ډیلي تخت قبول نه کړ. هیڅ وخت نه دی و مونږ ته پیغور د لوی احمد شاکور د لوی احمد شاکور د وخت ډېر قدرانو هم منلی کندهار. 12مه برخه. په تېره برخه کې مو ویل چې جهان خان ته خبر ورسېدی چې سیکهان په امرتسر کې جمع سوي دي او تنګول کوي، نو هغه د برید لپاره امر وکړ. د په افغانستان کې د دود له مخې د لاهور په ښار کې د نغارې په وسیله باندې د سیکهانو په مقابل کې د جهاد اعلان وکړ، او د هر یو آس والا څخه یې پرته له دې چې د دولت خدمتګار دی او کنه وغوښتل چې له ده سره د جګړې تر میدان پورې بدرګه وکړي. حتی بیګم هم مجبوره سوه چې د خپل خدمت لاندې 2500 سپاره د طهماسب خان تر مشرۍ لاندې ولېږي. قاسم خان هم د هغوی سره یو ځای سو. د دغې قوې شمېر 2000 تنو ته ورسېدی. دوی د غرمې وروسته د لاهور څخه روان سوه او د 6 میلو د واټن د وهلو څخه وروسته سرای خان خانان ته راورسېدله او شپه یې هلته تېره کړله. بله ورځ هغوی د امرتسر څخه 2 میله لرې واټن ته ځان ورسوي. جهان خان سره له خپلو جدي اوامرو بیا هم هلته په دې حیران سو چې حاجي عطا خان لا تر اوسه پورې ځان نه ورسولی. په هماغه وخت سیکهانو ته د دوی پر خلاف باندې د لاهوري قوې د رارسېدو خبرتیا حاصله سوله. دوی د هرې خوا څخه راتوی سول او جګړه ونښتله. د لاهور قوه محاصره او ناببره ورباندې یرغل وسو. د سیکهانو د یرغل فشار دومره قوي و چې لاهوري پوځ په ویره کې ولوېدی او د تیښتې لاره یې غوره کړله. جهان خان په ډیر شدت او غضب سره وړاندې چپاو وکړ او د اوضاع د کنټرول لپاره یې سخته هڅه په کار واچوله. دا وخت طهماسب خان له 200 سپرو سره د ده په حضور کې و، خو څرنګه چې سیکهانو د تښتېدونکو لپاره لار تړلې وه، نو هغوی مجبوراً بیرته خپل اصلي پوځ ته ستانه سوله. جهان خان خپله توره د تیکې څخه راوکښله او ځینې خاینان یې له ډېره قهره څخه ووهله او چغې یې وکړه، ویل تاسې ولې تښتئ؟ سره له دې هم ټول تښتېدلي بیا راوګرځېدله او جګړه په شدت سره پیل سوله، خو دوی ډېر ستومانه سوله. همدا وخت چې حاجي عطا خان د جګړې د مهماتو سره راڅرګند سو او د سیکهانو پر خلاف یې د خپل پوځ حالت ته سکون وروبخښی، نو سیکهانو ته دا ناممکنه وه چې د توپخانې د ګولیو په ډګر کې د تازه دمې قوې او د توپخانې په مقابل کې مقاومت وکړي. نو له دې امله د کرار څخه و فرار یعنی تیښتې ته ترجیح ورکړله. بریالي پوځ سیکهان تر امرتسر پورې پسې واخیستله او د سیکهانو د معبد انګړ ته ورننوتله. دلته د دروازې سره 15 ساتونکي ونیوله. د لاهور یو مشر میر نعمت خان د دفاع کوونکو سره په جګړه کې د منځه ولاړی. فاتحانو خپل اردوګاه په امرتسر کې وټاکله او جهان خان د 2 ورځې د دمې کولو وروسته لاهور ته راستون سو. د سیکهانو پر ښار باندې د تیمور د قواو دغه برید د افغانانو پر خلاف باندې د سیکهانو د قهر او غضب پر لمبو باندې تیل واچوله. ورپسې یو بله پیښه منځته راغله چې دغه حالت یې نور هم پسې خراب کړ. 2 افغاني سپاره چې د سرهند څخه راتلل تصادفاً د کوټ بودار مداس په سیمه کې ووژل سوله. د دغه خبر په اورېدو سره جهان خان 100 تنه سپاره د هماغې سیمې چاودرې ته واستوله. هغه هم د دې لپاره چې نوموړي جبران تورن کسان په لاس ورکړي، دوی د خپل هیواد د دود سره سم چاودرې تر تعذیب لاندې ونیوله. تر دې اندازې وه چې نږدې و چې مړ سي. د دې سره سره دوی په دې بریالی سو چې وتښتېږي او خپل ځان وژغوري. څرنګه چې دی د سیکهانو یو نامتو سردار او پیژندل سوی زهره وه، نو په دغسې حرکت باندې د سیکهانو ټول ولس د سپکاوي احساس وکړ. طهماسب خان وایي چې منځته راغلې سوله او نظم په سیمه کې بیا له منځه ولاړی او سیکهان په هرو 4 خواو کې بغاوت ته راپورته سوله. خو دغه حالت د جهان خان د سیاست مداري څخه لرې چلند پر اساس چې د جلندر دواب د فوجدار عجینه بیګ په مقابل کې کړی و لا پسې خراب سو. جلندر دا وخت د سیکهانو د پناه غوښتلو او امیدوارۍ ځای و. لکه چې موږ پوهیږو عجینه بیګ د تیمورشاه په مقابل کې د خپل حضور او خدمت کولو څخه د بچ کولو په غرض په کال کې د 14 لک روپو د ورکړې ژمنه او موافقه کړې وه. هغه دا ومنل چې په منظمه توګه د دغه باج قسطونه تسلیم کړي. خو د دې سره سره دا معلومه و چې ځینو مغرضو خلکو تیمورشاه د ده په مقابل کې د وقار ګټلو په ناسم خیال او د هیواد د ادارې لپاره
د اړتیا وړ پیسو د فشار پر اساس ولمسوي. دوی تیمورشاه ته ویل چې ادینه بیګ په لکهاو شتمني لري او نوموړي قصدا نه غواړي چې په شاهي دربار کې حاضر سي. که چیرې دی دلته راوبولي بیا به هم هغه یقینا را نه سي، نو د دغه بې اطاعتي او ګناهګاري پر اساس کېدلی سي هغه توقیف او زنداني کړي او په دې توګه بې حسابه پیسې ورڅخه واخلي او د هیواد لپاره به ډاډه نظم برابر کړي. دغه پیشنهادونه بې تجربې او محتاج شهزاده په زړه باندې برابر راکړله او هغه جهان خان ته لازمي اوامر صادر کړله. نو جهان خان خپل پیغام وړونکي اجنبیک ته واستوله او د هغه څخه یې وغوښتل چې په لاهور کې ځان حاضر کړي. خو له بلې خوا اجنبیک د تیمور په اصلي نیت او مقصد باندې پوره پوه سوی و، نو ځکه یې د پیغام رسونکي د تګ لپاره د تیاري په تېرېستونکي پلمه باندې وځنډوي او په عین حال کې د تېښتې ترتیبات بشپړ کړل. کله چې جهان خان د اجنبیک لخوا وړ ځواب ترلاسه نه کړ، نو د هغه استازي یې بندیخانې ته واچوي. مغولاني بیګم د 6 روپیو د ورکړې لپاره شخصا ضمانت ورکړ او د استازي د خوشي کولو ته لار هواره سوله او د یوې نقشې د مخې یې د خپل خاوند ځای ته د هغه د تېښتې کار په بریالیتوب سره ترسره کړ. بیګم د دغه استازي په وسیله باندې د اجینه بیګ څخه د پیسو د ورکړې لپاره د ژر تیاري غوښتنه وکړه. د دغه مقصد لپاره هغې سمدلاسه خپل یو څه جواهرات دته واستوله چې په هغو باندې لازمي وجه چمتو کړي. بیګم په دې توګه غوښتل خپل ځان ته خصوصي ژمنو څخه خلاص کړي. جهان خان د دا خبر په اورېدو سره زیات په قهر سو او امر یې وکړ چې بیګم دې توقیف سي. خو بیګم سمدلاسه د میرمنو خونو ته ولاړه او دلته غضب سوی خان په خپل هغه په لرګي باندې ووهله. بیګم ژمنه وکړه چې دغه مبلغ په جواهراتو سره تادیه کړي، خو جهان خان قناعت ونه کړ. د په امر سره د بیګم استوګنځای تلاشي او ټول شتمني یې ونیول سوه. جهان خان ورپسې اجینه بیګ ته پاملرنه واړوله او یوه ټګي یې پیل کړله. د میرزاده غلام حسین چې اجینه بیګ ورته زیات درناوی کاوه، اجینه بیګ ته ولېږي چې هغه د لاهور خواته د تګ لپاره وهڅوي. په داسې حال کې چې په خپله خان په جنګي تیاري باندې لاس پورې کړ چې ناڅاپه پر هغه باندې برید وکړي. اجینه بیګ په لاهور کې د خپل حضور د معاف کولو په منظور د استازي په لاس شهزاده ته سوغاتونه واستوله. د په دغه وخت کې د خپلې سیمې څخه د تګ په برخه کې د خپلې ناتوانۍ عرض هغه ته ورسوي. د ویل چې سیکان ډېر تیار دي چې پر دوابه باندې برید وکړي. که چیرې دی د خپل استوګنځي څخه وخوځېږي، شاید سیکان به داسې ګډوډي جوړه کړي چې غلي کول یې ناممکن سي. دا خبرې ټولې بې فایدې وې او شهزاده په ټینګه باندې په لاهور کې د ده په حاضرېدو باندې غوښتنه وکړله. په دغه وخت کې د اجینه بیګ زرکو مخبرانو هغه ته خبرتیا ورکړه چې پر ده باندې ناڅاپي برید کېږي، نو له همدې امله دی د نالګر غرونو ته وتښتېدی. په دغه وخت کې میرزا جان هم د جهان خان څخه ګډه وکړه او د اجینه بیګ سره یو ځای سو. میرزا جان ته دا ګرانه وه چې د افغاني وزیر سره سازش وکړي، ځکه دغه وزیر په ښکاره توګه میرزا د سیکانو سره په دسیسه جوړولو باندې تورن کاوی. دا ښکاره سوی وه چې جهان خان د میرزا جان سره په دې فکر چې هغه یې په ښکاره توګه تحقیر کړی دی شخصي حسد درلودی. د میرزا څخه وغوښتل سول چې د دیوان په دفتر کې حاضر سي او د هیواد د هغه وخت حساب ورکړي چې احمدشاه په هندوستان کې نه و. میرزا جان په جواب کې دا پیغام ولېږي، ویل که چیرې دغه مقدمو څخه د جهان خان مقصد زما د ملکیت قبضه کول وي، زه ورته تیار یم. زه په هغه باندې دومره تړلی او زړه بایلونکی نه یم. همدا اوس کېدلی سي هغه راڅخه واخلي، خو که مقصد مو دا وي چې په دغه کار سره دغه د دولت خیرخوا سپک او بې عزته کړي، نو زه هیڅ وخت دغه کار ته غاړه نه ږدم. په عین حال کې دی د جهان خان په حرزانه خوی خبر و. له همدې امله د خطر د بچولو لپاره هغه ته یوه جوړه توکي اساس چې د سرو سپینو زرو په ګیاڼه باندې سمبال و د یو څو ټوټو ښایسته ورېښمین ټوکر سره او یو څه اندازه پیسو سره سوغات په توګه واستوله. خو دغه کار د جهان خان غذا حاصله نه کړه. سوغاتونه یې واخیستل او خپلو ناظرانو ته یې امر وکړ چې د میرزا جان استوګنځي ته ولاړ سي او نوموړي په رضا یا زور سره د دیوان دربار ته راولي. میرزا جان د موضوع جدیت احساس کړ، نو ځکه یې په زیات زیار سره د ناظرانو رضا ترلاسه کړه او دوی په دې ژمنه بیرته واستول سوه چې دی حاضر دی چې بل سهار د دیوان دربار ته ځان ورسوي. د خپل ژوند د ژغورلو لپاره د تېښتې پرته بله لار نه درلودله. دته دا ممکنه وه چې په کشمیر کې سفرجیون یا په شیوالیک کې اجینه بیګ ته ولاړ سي. څرنګه چې دا وخت سفرجیون د احمدشاه یو وفادار خدمتګار ګرځېدلی و، نو ځکه دا چانس د اجینه بیګ په برخه سو او میرزا جان په نیمه شپه د شیوالیک لور ته روان سو.
دغه مهال ادینه بیګ ته بل هیڅ شی دومره زیات افغانانو څخه د میرزا جان د رابلېدو او د اردوګاه ته د رسېدو په شان خوندور نه و. کله چې میرزا جان د ادینه بیګ اردوګاه ته وترشېدی او هغه ورته پناه ورکړله، نو دا کار د دې سبب سو چې جهان خان د ادینه بیګ پر خلاف یو لښکر واستوي. احمد شاه په پنجاب کې د نارامیو له خبرېدو سره سم د ملتان والي مراد خان ته امر وکړ چې د 10,000 سپرو پوځ سره لاهور ته ولاړ شي او هلته د سیکهانو پر خلاف د جهان خان مرسته وکړي. جهان خان د ادینه بیګ پر خلاف د اعزامي لښکر قومانده مراد خان ته ورکړله او د دوابه پوځدار سرفراز خان او بلند خان د هغه د مرستیالانو په توګه وګمارل شول. افغانان د بیس څخه تر اوښتلو وروسته سویل ختیځ خواته ولاړله، ځکه دا وخت دا معلومه سوې وه چې ادینه بیګ د ستلج د سیند په شاوخوا کې د جایجون سره غلی سوی دی. په عین حال کې ادینه بیګ د سودي وادبک سینګ او سردار جسا سینګ سره خبرې اترې وکړلې. د څه وخت راهیسې سیکهان په امرتسر او کاراتارپور کې د عامې وژنې له امله د افغانانو په مقابل کې د سختې کینې په اور کې سوځېدله. د دوی په نظر دا یو خدای ورکوونکی فرصت و چې د هغه څخه دوی په زیات زړورتوب باید استفاده وکړي. دغه راز ادینه بیګ د سرهند حکمران صدیق بیګ او راجا سینګ د ځان پلوي کړله. ادینه بیګ د خپل 25,000 سپرو سره د غرونو څخه د ده پر لور باندې د مخ پر وړاندې کېدونکو افغانانو د مقابلې لپاره راووتی. دواړه لښکرې د هوښیارپور په سیمه کې یو له بل سره ونښتلې او خونړۍ جګړه پیښه شوله. څرنګه چې د سیکهانو لپاره د ادینه بیګ او افغانانو د مسلمانانو لښکرو ترمنځ توپیر ګران و، نو داسې ترتیب ونیول سو چې د ادینه بیګ د لوري پوځ دي په خپلو سرونو کې د وښو ګېډۍ وټومبي. سره له دې چې افغانان په سپکه توپخانه مجهز وه، خو بیا هم هغوی د قهرېدلو سیکهانو د سخت برید په مقابل کې مقاومت ونه کړ او تیښتې ته اړ شوله. د پیجګر کرم سینګ چې د شام سینګ په لښکري ډله پرې مربوط و، په دغه جګړه کې د خپل زړورتیا د ښودلو له امله خپل ځان ممتاز کړ. بلند خان د جګړې په ډګر کې د جنګېدو پر وخت مړ شو. مراد خان د ویرې څخه ټول اسباب او سامانونه سیکهانو ته پرېښودل او د لاهور لوري ته ولاړی. بریالي سیکهان ورپسې د جلندر په ښار ورتېی سوله او د هغه څخه یې ټول غچ واخیستی. سعادت خان اپریدي په چیت و پراک جګړو کې ماته وخوړله او ښار د دوی پر وړاندې معلوم سو. سوجواد بیګ سینګ سیکهان و عامه لوټ ته وهڅول او شخصا د هغو تیروي مسؤل و چې د دوی د خوا تر سره سول. د سیکهانو د دغه بري څخه د غرتوب له امله سیکهان نور هم پسې زړور سوه. دوی ټوله دوابه لوټ کړله او د لاهور تر شاوخوا یې ځانونه راوړاندې کړله. په داسې حال کې چې ادینه بیګ خپل مرکز ته بیرته ستون سوی و. طهماسب خان خپل د سترګو لیدلي حال داسې بیانوي: په زرګونو سیکهانو هره شپه پر لاهور باندې برید کاوه او د هغه لیرې ساحې ولوټلې، خو هیڅ چا دا جرأت نه سوی کولی چې د هغوی مقابلې ته د ښار څخه راووځي. زیاتره به د شپې پر 10 بجو د ښار د دروازو د بندېدو امر صادرېدی. حالت کرا خراب سو او د دولت اداره لوټ او ګډه وډه سوله. جهان خان د مراد خان د دردونکې ماتې او د سیکهانو د قدرت د پراخېدو په اورېدلو سره ډېر په قهر و. دی په ډېره بیړه سره د لاهور خواته وخوځېدی او بیا د ماتې خوړلې قوې سره مخامخ سو. کله چې پر مراد خان باندې سترګې ولګېدلې، نو په غضب سو او امر یې وکړ چې نوموړی په ښکاره توګه په متروکو باندې ووهي. خو دا کار ټول بې فایدې و، ځکه هغه دریځ چې په لندر جواب کې د لاس ورکړی و هېڅکله بېرته رانهوستل سو. په عین حال کې د زعفران خان د ماتې خبر راورسېدی چې د پېشمیر د حکومت د ادارې کولو لپاره استول سوی و. دا یقیني ده چې ادینه بیګ په جلندر دواب کې د سرفراز خان او مراد خان بریدونه پر شا وتمبوله، خو دی په دې پوهېدی چې د جهان خان د پیاوړي قوې سره مخامخ کېدلی نسي. د اعلی حضرت احمد شاه دراني سره به چې ښایي کوم وخت په پنجاب کې د ده د زوی او استازي پر وړاندې د توهین د غچ اخیستلو لپاره دغه خواته راکښته سي، ډېر لږ بریالی مقاومت وکړي. سیکهانو خپل ځان ته جلا هیلې په زړه کې درلودلې. دوی تل دا ارزو نه درلودله چې د ادینه بیګ په شخړو کې په جګړو بوخت سي. دوی د خپل خپلواک واکمن بندا سینګ ورځ لا نه وي هېرې کړې. دوی د هغې ورځ په ارمان وه چې خالص حکومت به وکړي او کوم یاغي به موجود نه وي. دوی دې ته نږدې سوي وه چې بري ته به ورسېږي او ښایي کوم وخت به د ادینه بیګ په مقابل کې ودرېږي او مقبوضات به یې خپل په لاس کې ونیسي او ورپسې به په پنجاب کې پر افغاني ځایونو باندې د خپل واک سلطنت ودانۍ آباده کړي. ورپسې جهان خان د خپلو ټولو افرادو سره د سیکهانو او مرهټیانو د مقابلې لپاره وروخوځېدی. په داسې حال کې چې د غنمو، جواریو او اوربشو پاخه سویو فصلونه پرېمانه وه.
نو د جلال آباد د ښارګوټي لور ته وخوځېدی چې د یرغلګرانو مخه بنده کړي. دی 8 ورځې دلته پاته سو، خو په دغه وخت کې یرغلګران د دوابې لور ته وتښتېدله او په جلا جلا لارو باندې روان سوله. جهان خان په جلال آباد کې خپل موقف خطرناک وشمېری او بیرته د لاهور خواته راوګرځېدی. خو کله چې لاهور ته راورسېدی، هلته بیا سیکهانو لاس سره یو کړی و. د لاهور شاوخوا ته د ادینه بیګ او د سیکهانو د ګډې قوې په رارسېدو سره جهان خان ته دا ناممکنه وه چې په لاهور کې تم سي. کلا ورانه او ویجاړه وه او د بلې خوا جهان خان درانه توپونه نه درلودله چې کلا بند کوونکي د زیات وخت لپاره لرې وساتي. د اشرافو په منځ کې ډېر لږ متحدین او دوستان درلودله او په مقابل کې دښمنان زیات وه. د سیکهانو همدردي او خواخوږي د لاس ورکړې وه او هغوی تل په دې هیله ناست وه چې یو چانس پیدا کړي او دی وشړي. د افغاني او پوځي لښکرو شمېر یوازې 2000 کېدی او د احمدشاه لخوا چې په خپله په هیواد کې دننه په کورنیو لانجو بوخت و، د کومې مرستې هیله نه ترې کېدله. په دغسې حالات کې شهزاده تیمور د خطر څخه بچ نه شمېرل کېدی. نو په دې ډول جهان خان د یرغلګرو د رارسېدو څخه د مخه یوازې افغانستان ته د تګ لاره درلودله. بل سهار دا خبر راغی چې ادینه بیګ او د ماناجي بیګو تر مشرۍ لاندې د مرهټیانو پوځي ډلګۍ او 2 نور کپتانان د بیس د رود څخه راوښتي او د لاهور 12 میلې ته رارسېدلي دي. په غرمه کې شهزاده تیمورشاه خپل مرکز پرېښودی او د راوي سیند هاخوا ته واوښتی او بیا په بل سهار کې تیمورشاه او جهان خان هم روان سوله او د خپل شاه د ساتنې لپاره یې د میر خضر خان په مشرۍ باندې یوه کوچنۍ ډله پرېښودله. احمد شاه په هند باندې د خپل څلورم برید د راستنېدو څخه وروسته د خپل دولت په اداري چارو باندې ځان بوخت کړ. د سیکهانو سره د ادینه بیګ د یووالي او یا د په اشاره باندې د هغوی د خوا د پیدا سوو نارامیو اوازې راڅرګندې سولې. خو د ده سوله ییز ژوند هغه وخت ګډوډ سو چې د ده د زوی په مقابل کې د سیکهانو په مرسته د ادینه بیګ لخوا بې حرمتي وسوله. هغوی نه یوازې سرفراز خان ته ماته ورکړله او د مهیلپور په جګړه کې یې بلند خان وواژه، بلکې همدا شان د جلندر ښارګوټ یې لوټ کړ. په دې سربیره په پنجاب کې د مرهټیانو د راختلو خبر خپور سو. په دغه وخت کې چې احمدشاه غوښتل د هند لور ته د تګ تیاری ونیسي، په بلوچستان کې د نصرخان د بغاوت نارامه کوونکی خبر راورسېدی. اوس چې د احمدشاه بابا زوی شهزاده تیمورشاه د پنجاب څخه شړل سوی و او د پیاوړي جنرال جهان خان ناتوان او کیر چې تاړ سوی و، نو په دغه وخت کې نصرخان کولای سوی چې د درانیانو د واکمنۍ څخه خپل ځان مستقل وبولي او یادا چې د خپل ازادۍ دعوه وکړي. نصرخان خپل ځان خپلواک اعلان کړ. د دې عمل احمدشاه مجبور و چې پر هند باندې د خپل برید تیاری موقتا وځنډوي. خو ده نه غوښتل چې په اسانۍ سره د نصرخان په خلاف باندې پوځ واستوي، ځکه ده هغه ته د یو ښه ملګري، فداکار، متحد او زړور سرباز په حیث باندې کتله. د هڅه وکړه چې د روغې جوړې په هره ممکنه وسیله باندې نوموړی بیا یووالي ته راواړوي. نصرخان د احمدشاه پیشنهاد ته په سپکه وکتله او په ځواب کې د بلوڅي پوځ یو ثبتنام ولېږی چې د احمدشاه پر خلاف جمعاً د 250 زرو بلوڅانو د خوا د وسلې په لاس اخیستلو تیاری یې څرګندوله. احمدشاه چې بله چاره نه درلودله، نو مجبوراً یې د خپل صدر اعظم شاه ولي خان په مشرۍ باندې یو لښکر د نصرخان په مقابل کې ولېږی. د افغاني پوځ پر رسېدو سره نصرخان ونه بیرېدی. د خپل پیوډالي پوځونه راغونډ کړله او د شاه ولي خان د رسېدو د خبر په اورېدو سره ژر د هغه مقابلې ته راووتی. جګړه ونښتله، د شاه ولي خان لښکرو ماته وخوړله او مجبوراً د جګړې د میدان څخه 10 میله پر شا باندې وتمبول سوله. دلته نو د احمدشاه د خبرولو لپاره یو پیغام وړونکی سپور سندلاس احمدشاه ته واستول سو او هغه د بلوڅي مشر د خوا د افغانانو د ماتې څخه خبر کړ او ورپسې هیله ځنې وسوه چې د خپل ماتې خوړلي لښکر د تقویې لپاره ژر تیاری ونیسي. که څه هم دغه اندېښنه او مانع په خپله دومره اغېزناک نه و، خو سره له دې بیا هم احمدشاه د دې څخه وبېرېدی چې مباداً هغه به مبالغه امیزه بڼه غوره کړي او په دې توګه به دی داسې لوړ ارزښت پیدا کړي چې نورې قبیلې به هم لارې ته راوبولي او هغوی به سرایت وکړي. په همدې سبب ده په خپله د پاتې لښکرو مشري پر غاړه واخیستله او د خپل ماتې خوړلي لښکر صدر اعظم د مرستې لپاره یې په چټکۍ سره ور ودانګله. د احمدشاه د قواو د رسېدو سره سم حالت بدل سو.
او بیا جګړه ونښتله. دلته نو نصر خان ماته وخوړله او په بیړه سره وکالات ته چې خپل پوخ سنګر یې و ځان ورسوي. د دغه ځای په ډېره ښه توګه د دفاع لپاره برابر کړی و چې افغاني برید کوونکي تم کړي. د نصر خان پر خلاف احمد شاه خپل برید ته ادامه ورکړله او بلوڅي مشر یې تر خپلو سنګرونو پورې پسې واخیستی او بیا یې کلات کې کلابند کړ. څرنګه چې د کلات کلا ډیره محکمه وه او ښکلې وه، نو د احمد شاه سره ډیرو ملګرو او مشرانو دا نه غوښتل چې هغه کلا ورانه او ړنګه سي، نو ځکه یې پر هغه کلا باندې پرېکنده وار نه کاوه. تقریبا 40 ورځې همدا کلا بندي دوام درلودی. که څه هم دوی پر کلا باندې کوچني حملې وکړلې، مګر پرېکنده جګړه او توپونه نه ګزاروله. په دغه وخت کې شاه ولي خان نصر خان ته یو یاداشت ولېږي چې پکښې داسې لیکلي وه: که تاسو راسئ او احمد شاه ته درناوی وکړئ، زه به د وزیر په حیث ستاسو د امن دفاع وکړم، ځکه چې تاسو ته مې د زوی خطاب کړی دی. خو که تاسو را نسئ، نو دا به د وزیر په حیث ماته ګرانه وي چې باچا چې د خدای سیوری او استازی دی واړومه. څرنګه چې دغه کلابندي تر 40 ورځو پر دوام وکړ، نو نصر خان هم د دغسې ازادۍ څخه چې په خپل پایتخت کې بندي کړی و په تنګ راغی. نصر خان د دغه وخت څخه د خبرو اترو لپاره استفاده وکړه او خپل استازی محمد حیات خان یې افغاني وزیر ته ولېږي. وزیر نوموړی استازی و احمد شاه ته وړاندې کړ او هغه ورڅخه دا پوښتنه وکړه چې ولې خان په خپله سلام ته نه راغلی. استازي ځواب ورکړ: هغه د خپل سر امن او یو قدرمن شاغلاست غواړي. احمد شاه وویل: په څه ډول هغه ډاډه کېدلی سي او د څه شان درنښت غوښتونکی دی؟ استازي په ډېر احترام او تواضع سره عرض وکړ، ویل د تیرو عملونو معافي غواړي. احمد شاه په مهربانۍ سره اعلان وکړ، ویل زما منظور ده. استازي بیا خواست وکړ چې ما ته په قرآن سره اطمینان راکړئ چې صدر اعظم په خپله خان راوبولي او ستاسو اعلی حضرت حضور ته یې راولي. احمد شاه د محمد حیات خان پیشنهادونه ومنله او پر قرآن مجید یې لاس کېښودی او د ډاډګیرنې لیک یې ورکړ او د دغه قرآن سره شاه ولي خان نصر خان ته ولېږي. بلوڅي مشر د قرآن وړونکي په بدرګاه باندې احمد شاه ته راغی او احمد شاه د ده د مقام او پخواني اشنایي له مخې هغه ته په ډېر عزت سره ښه راغلاست وویلی. د خبرو اترو په ترڅ کې کندهار ته د احمد شاه د خوا د خان د وراره سلطان قیوم خان او د دغه وروستي کس د یو نامتو فرد د لېږلو له امله ګیلې رامنځته سولې. نصر خان په ډېره تواضع او عاجزۍ سره عرض وکړ، ویل ما کوم داسې کار نه دی کړی چې د دوی شکایتونه زما په باب وړ معلوم سي. په راتلونکي کې حتی که زه دوی ته د خپلو ناوړو اعمالو له امله نصیحت وکړم او هغوی ته خپلې تېروتنې ور په ګوته کړم، بیا هم د دوی دا طبیعي خوی دی چې تاسو ته هر ډول چغلي وکړي. زه ستاسو اعلی حضرت د غوسې تاب او توان نه لرم، له دې امله دغه غلام دې ته ترجیح ورکوي چې په کندهار کې ستاسو په خدمت کې واوسیږي او اعلی حضرت کلات هغه چاته وسپاري چې د اعزاز وړ یې وګڼي. نور ته واکمن یې. احمد شاه هیله نه درلودله چې د کلات سیمې ملحق او په خپله خوښه د نصر خان پر ځای بل څوک وګماري. دی د بلوڅي مشر د تواضع او شکسته نفسۍ څخه ډېر زیات راضي سو او بیا یې داسې وویل: لوی خدای کلات تاسو ته غوره کړی دی او سپارلی دی. ورپسې د احمد شاه دراني او نصر خان برهوي ترمنځ په لاندې شرایطو باندې یو تړون وسو. اول، نصر خان باید احمد شاه د خپل مشر او سالار په توګه باندې ومني. دوهم، نصر خان باید د افغانستان د سرحدونو څخه د باندې د افغاني باچا د جګړو پر وخت د پوځونو یوه برخه برابره کړي. په دغه حالت کې هر وخت چې د نصر خان پوځ د جګړې په ډګر کې قایم مقام سي، نو په دغه وخت کې احمد شاه باید هغه ته یو مقدار پیسې او جنگي تجهیزات ورکړي. دریم، د افغانستان باچا د کلات خان او د ده ځاینیونکي دې ته اړ نه کړي چې د دغه یا د هغه سدوزي مشر د دوی ځاینیونکي یا کومې یوې قبیلې د ملاتړ لپاره بلوڅي ډله پوځ چمتو کړي. په دې سربیره د کلات خان دا مجبوریت باید ونه لري چې د افغانانو په منځ کې په نننیو جګړو کې ونډه واخلي. څلورم، په راتلونکي کې د کلات خان باید د افغانستان پاچا ته کوم باج ور نه کړي. د دې تړون څخه وروسته نصر خان تل اعلی حضرت ته وفادار پاتې سو. مخکې مو دا ویل چې کله تیمورشاه او جهان خان د پنجاب څخه را روان سوله، نو په هغه ځای کې ملټانو او سیکانو پنجاب ونیوی او لاهور ته پسې راورسېدله. خو دوی ونه سوای کولی چې تیمورشاه او جهان خان د چناب د رود هاخوا ته تعقیب کړي، ځکه رود دا وخت ډېر سیلابي و.
خو دغه رود د تل لپاره د مهاراشترا د هغو سرسختو مرچي سپاهیانو لاره بنده نه کړه چې د خپلو کورونو څخه د 1.5 میلیونو په واټن باندې دلته راغلي وه او د یو شمېر زیات رودونو څخه راوښتي وه. په پنجاب کې د دوی د داخلېدو په لومړنۍ 7 میاشتو کې د مرهټیانو یو مشر توکوجي هولکارټ د اندوس تر شا په پېښور کې پیدا سو. راغونات راو د 1 میاشتې څخه لږ موده په لاهور کې پاتې سو. دا ژر درک کړه چې د مرهټیانو لپاره به د سیکهانو د زیاتېدونکي قدرت په مقابل کې دا ناممکنه وي چې په لږ لښکر سره پنجاب وساتي، ځکه سیکهان د خپلو خوندي ځایونو څخه راوتلي وه او په سیمه کې هرې خواته خپرېدله او هره ورځ د دوی د لیکو او ډلو څخه د جټانو بزګران یوځای کېدله. په پونه کې د مرهټیانو مرکزي حکومت په مالي لحاظ دومره پیاوړی نه و چې د ولایت په لیرو برخو کې خپلې کلاوې خوندي وساتي. په دې سربیره د کنیان په یو نرم اقلیم کې زیږېدلی او لوی سوی و. له دې امله راغونات په ډېر هوښیارۍ اجینه بیګ ته په کال کې د 15 لکو روپو د باج په مقابل کې دغه خطرناکه سرحدي سیمه وسپارله. په مقابل کې اجینه بیګ میرزا جان د خپل نایب په توګه وټاکئ او په خپل د معمول سره سم په دواب جلندر کې خپل مرکز وټاکئ. راغونات راو د لاهور څخه روان سو او د ډیلي لور ته وخوځېدی. اجینه بیګ د سیکهانو د ستنېدو وروسته یوازې 4 میاشتې ژوندی پاته و چې د پنجاب د نایب الحکومت څخه ګټه واخلي. په دغه لنډ وخت کې د بې پایدې هڅې وکړې چې خپل پخواني متحدین سیکهان د پښو وغورځوي، ځکه دی بیرېدی چې دوی به د ده په مقابل کې ډېر قوت واخلي. خو د ده هڅې ناکامه سولې. دوی یوازې د دې لپاره غرونو او ځنګلونو ته په پټه ولاړل چې د اجینه بیګ خان د مړینې څخه وروسته چې د 1958 کال د سپټمبر په 15 باندې پیښه شوله د خپلو جبههګانو څخه په ډېر شدت او زیات غضب کسات واخلي. خوشحال کړ روح د غازی احمد شاه عبید ولسی ولا ترشا د وخت د بلال خوږ اذان دی وطن شملانی د پلار د چګران دی وطن دلبر دی جگر دی جانان دی وطن امید دی ارزو دارمان دی وطن پټو می دورور دی پړو نئی دمون شملانی د پلار د چګران دی وطن شملانی د پلار د چګران دی وطن یاد